جناب دا یو پیر صاحب دی او په سیند کې دی غالبا او د دوی څو ویډیوګانې ما کتلې دي چې کله دا سیند راشي نو دی ورله راوځي او دغه ته سملي. صحیح ده. نو ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم ښه، دا کرامت او دا لویه درجه دا د عمر رضی الله تعالی عنه دی. ښه الله دې موږ معاف کړي. بسې دا سیند نه دی، زه وایم سیند زمونږ د پاکستان نه نه دی 50 سال وروسته دی. هسې مثال کې طور پر پاکستان غم دی خو دا د دې نورو صوبو نه دی، دا 50 سال وروسته دی. ځکه دننه پکې ډېر عجیبه نظام دی. مونږ هر ځای ته په سیند کې ګرځېدلي یو، ډېر پکې ګرځېدلي یو. نو جناب دا داسې نعوذ بالله د عمر رضی الله تعالی عنه داسې دور دی او بس دا د عمر صاحب په شان داسې مخامخ کېناست او بس هغه د عمر صاحب ایمان و شاته بس عجیبه قرباني. دا اوس یو پیر یو په مخ باندې او په مخامخ په سیستم بدلی او ټک مونځ باندې کوي. ګوره یو ځای ته یو پیر راغلی او پیر کنه دم یې کو دم او زه ته یقین په الله خورم چې په هغه کور کې و قسم یې راته وخوړو. ګوره بعضې پیران شته پکې دا دنیا د چا د مخه آباده ده. اوس هم دې دور کې کامل پیران شته، کامل چې د الله سره یې ډېره نږدې رابطه ده. خو ګورې هغه پکې ډېر کم دي. ښه ډېر کم دي. ګورې ټول یو 50-60-70% پکې دا 2 نمبر دي. ما ته هغه کور والا قسم وخوړ چې دی ماسپښین مونځ نه مخکې راغلی او ماښام لاړی یو مونځ یې نه دی کړی، یو مونځ نه دی کړی. ګورې بزرګان لیکي که نه وایي که په هوا د یو کس رالی په هوا باندې که نه او د سمندر د پاسه مسله واچي او مونځ کوي که نه، خو چې د الله او د الله د رسول وحدانیت بندګي او د نبي اسلام طریقې پکې نه وي او 5 وخته مونږ نه کوي که نه، دا څه دی؟ دا شیطان دی. پوه شوې؟ الله دې مونږ معاف کړي. جناب دا عمر رضی الله تعالی عنه چې خطونه به یې غورځول ښه دریای نیل ته او حکم به ورته کوو چې ګورې که د الله په حکم چلېږي صحیح ده او که د هغه په حکم نه چلېږي مونږ ته ضرورت نشته، ځه خپل کار کوه. دا حکم دې څوک کوي شاته پسې ډېر عجیبه قرباني. ښه الله دې مونږ معاف کړي. یقین وکړه چې دې بعضې دا خلک نه دی بچې د دجال سره به څه کوو؟ دجال سره زما سره هغه غم شي چې د دجال سره به کوو څه؟ هغه سره خو به جنت او جهنم دواړې یو قسم، هغه خو به یو کس په منځ دوه کوي. لکه هغه ته به څوک ټینګ شي یا چې دې عام خلکو ته مونږ ټینګېدی نه شي، دجال ته به څوک ټینګ شي؟ طرف ورته دا ووایي الله د هغه سره چې څومره کسان ملګري تر دې پورې چې د هغه د ملګرو څاروي غولانځې به هم غټې غټې او دا نور چې څومره ورسره دي دا نور کم مخالفین چې به د هغوی صحیح سوچه مسلمانان د هغوی فصلونه به اور لګي او ډېر عجیبه حادثات به راځي. لکه نو ده ته به والله به څوک ټینګ شي؟ د نن سبا زمانې دا بې علمه چې دا کم خلک ته او دا خلک ګمراه کوي چې دې ته د ټینګې څوک نه که نن ته ووایه هغه ته به څوک ټینګ شي. نو جناب ښه پیران هم شته خو ګورې هغه پکې ډېر کم دي. دا اوس ګورو اوبو ته پروت دی ته وایې چې نعوذ بالله د عمر صاحب دی او دا ګورو هخوا موړ کړو دې خوا یې واړوه هغه سایډ ته واړو او خلک هلته دی وایي د سره اړېدلې او نور هم سیوا شو. دا وړې خبرې دي. د عمر صاحب پیښې کول دا وړې خبرې دي. د عمر صاحب د طریقو پیښې چې څوک کوي که نه هغه له پکار د جزان ډېر برابر کړي بیا راځي د عمر صاحب خبرې اترې دي کوي. بس الله دې موږ معاف کړي. مړه دا قوم دی چې بس ورپسې دی ورپسې دی.